ظاهر شاه د ډاکټر خان تحریک یو ادنا غړي. بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنورونو موږ دنیا ته رسول غواړو چې ډاکټر خان تحریک په خاورو باندې نه پایي. دې سره د مرستې ضرورت دی، دې ته وزرې لګول دي. دا خبر د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول دي. دا داسې نه کېږي چې موږ به صرف دومره پورې وایو چې وا 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 او وا 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 او ډېر ښه ډېر ښه او ډېر ښه ډېر ښه. چې ډاکټر خان 11 کاله په خپلو وسایلو باندې مرستې په خپلو وسایلو باندې خپل کار چې دی نو تر کومې حده پورې ورسولو. اوس چې دی د وزرو ضرورت دی دنیا ته خبر رسول دي او هغه په دې باندې نه کېږي چې ډاکټر خان به بار بار تاسو ته په 15 کسانو کې خبرې کوي او تاسو به ورته دې ځای کې ناستې او خبره به رسي او تاسو به وایئ چې به ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. دې لپاره تاسو ټول ملا وتړئ. زه د دنیا ټولو پښتنو ته اواز کوم چې به یې که چېرې په ډاکټر خان تحریک په 11 کاله کې څه خبره داسې مخته راغلې وي او هغه چې دی خیانتګر وي او هغه د خلکو پرنګه یا د نورو مشرانو پرنګه وي، خو بیا ټیک ده، بیا زما هم ستاسو سره لاره یوه ده. او که دغه شی نه وي نو ګورئ تاسو چې دی د خپل طرف نه او د خپلو ملګرو د خپلو دوستانو او د ټولو پښتنو د طرف نه ډاکټر خان تحریک مرسته وکړئ. زه خو په دې خبره باندې ډېر زور ورکوم چې بهی دی او کار دی د ډاکټر خان ضرورت چې کوم دی نو نن په پښتونخوا کې دی. زه تاسو ته وایم چې د ډاکټر خان ضرورت پښتنو ته دی، که پنجاب ته دی، که سند ته دی، که بلوچ ته دی، که کشمیر ته دی. د دې ضرورت خو که موږ ته ډېر خلک دا آوازونه وکړي چې راشه زه دله پناه درکوم، موږ ته د پناه ضرورت نشته. که راشه زه دله ځای درکوم نیشنلي ډي درکوم، زموږ ته نیشنلي ضرورت نشته. ډاکټر خان څنګه چې ځلېدلی انور دی دغه رنګ یو انور دی د پښتنو دپاره. او انشاءالله هغه پښتانه چې خلک ورته په کم نظر سره ګوري د ډاکټر خان په اصولو باندې د ډاکټر خان په سوچ باندې د عمل کولو سره به همدغه رنګه ښکاره شي لکه څنګه چې نور نه ښکاره دی په دنیا کې. موږ صرف او صرف په دې خبره زور اچوو چې تاسو خپلې ژبې خپل یعنې مطلب دا دی خپل قوم خپلو بچو او خپلې خاورې ته مخ راوګرځوئ او د هغې خلکو په نقش قدم باندې مه ځئ چې کوم خلک ستاسو د خاورې دشمنان دي، ستاسو د ژبې دشمنان دي او ستاسو چې دی نو د دود دستور دشمنان دي. تو دې طرف ته مخ راوګرځوئ او د دې ډاکټر خان تحریک یعنې مطلب دا دی مرسته وکړئ او څنګه یې وکړئ چې به چې هغې له چې دی نو مطلب دا دی فینانشلي دا یو کمزوری دی. دې له چې دی نو مطلب دا دی څه نه څه پکار دي. دا په چا باندې زور نشته خو د خپل وس مطابق ولې چې ډاکټر خان تحریک خرڅېدونکی نه دی. ډاکټر خان چېرته چا د لاس نیولی نه دی. صرف او صرف یو وګړی یو کس چې دی نو مطلب دی د دې سټیټ نه د ټولو پښتنو ته اواز کوم چې د خپلې حصې خپله مرسته پکې وکړئ، د خپلې حصې لږ لږ څه پکې واچوئ خو دا تحریک چې دی دا مخې ته ورسوئ چې دې ته وزرې ولګي چې دا ټولې دنیا ته ورسېږي.